په کوم ځای ولاړ یم لږ په کیمره به دا ځای والو دلته اندرپایي لګېدل او تقریبا 9-10 فوټ خو به وي 9 فوټ ځای کنسته شوی دی په هغې کې دننه بیا نور ځای کنسته شوی دی او هلته تېرې ورځې 2 زنانه پرتې وې او دوی هغه لاشونه برآمد کړي دي. دا وګوره دا ډېر په ټیکنیکل طریقې باندې دا قتل شوي هم دي بیا دلته دا خښې شوي هم دي. دغه سهار باندې دا مزدوران دا اوس چې دوی باندې دغه ځای را کړی کارګردایي کړې چې همدې ځای باندې پیپونه اخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو بیګا ماښام په واتس اپ ګروپس چې څومره دي تھرو آوټ بونیر په هغې کې یو واقعه دا چلېده چې د ضلع بونیر په ډګر پل خواته یو ځای دی او په هغې کې په انډرګراونډ دننه یو ځای کنستی شوی دی او یو لور او مور چې د هغوی لاشونه افټر د 20 نه زیاتې ورځې شوي دي او هغه برآمد کړی شوي دي. یوه زنانه ورکه ده 2 زنانه چې وي هغه دلته 20-25 ورځې پرتې وې. بونیر پولیس را ایستلی دی او کم ملزم چې دی هغه د دوی د وینا مطابق د ملک نه بهر دی. دا واقعه ولې شوې ده د دې ډراپ سین به کله کېږي او د دې زموږ په دې معاشره باندې اوورال اثرات څه دي. زما سره د انویسټیګیشن ډپارټمنټ سټیک هولډر دی ذمه دار دی او ډي ایس پي هیډ کوارټر د خبرو سره کوم زما سره راځي. دا واقعه لږ په خپلو الفاظو کې تاسو زموږ کتونکو ته ووایئ. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دا داسې واقعه چې دا 3 زنانه دي تور اوسېدونکي دي یو مور یې او 2 لوڼې وي. دوی مطلب سهار د کور نه راوتي دي چې موږ کومه ډاکټر له ځو علاج ټریټمنټ له بیا د هغې نه دی مسینګ شوي بیا د دوی یو رشته دار هلته په تور اطلاعان راپورټ کړی و چې دا زموږ زنانه روږې شوي دي. تور چوکۍ انچارج پکې 156 انکوایري شروع کړې وه. کاروایي شروع وه. بیګا پرون د انورزیب خان ته یو نمبر د 0301 موبیلنګ یو نمبر دی هغې نه یو کال راغی چېرې تاسو داسې چلو کوئ چې دا موږ دلته یو کس نیولی دی هغه موږ انټاروګیټ کړی دی او تاسو دغه د حنیف الرحمن دا دکان کې دا خانه ده دغه کې راوکړئ دا ډېډ باډی به تاسو ته میلو شي. نو چې هغې راغله چې بالکل دا وشو نو دا چې کولاو کړم ډېډ باډی لکه ځای دی داسې یو داسې لکه ډغلې وه لکه نستې 2 فوټه دغه د لمبایي ده او 3.5 فوټ چوړایي ده او 1.5 فوټ ګهرایي ده. د خاورو هغه ځای کنسته شوی دی. دغه کې دوی دفن شوي دا 2 زنانه دغه بیا په دې کې دننه جدا بل ځای هم کنستی و کنسته شوی دی. لاندې تخې کنسته دی ګراند کنسته دی. دا ځای تاسو څنګه معلوم کړو؟ زه دا یم که نه چې دا یم کنستی دی د دې د لاندې نور سیمټ شي دې باندې تازه سیمټ شي. نو بیا هغه خو دغه وشو موږ چې تفتیش پکې شروع کړ د سره دلته 2 کاریګرو سوات والا پاتې کړی یو موجود و زید حسین نومې دی هغه نه پکې لږ معلومات دغه موږ وکړو. نو هغه وی چېرې دا هم په چې تاریخ باندې دی حنیف الرحمن دا ځای دا کړی چېرې دا هلته کډر دی دغه دی دا باتروم دی دوی دا بیا موږ دې ته کنورټ کړو بهر ځینو مطلب هغه وایي چې موږ تپوس کړو دا څه دپاره که نه په ګریل باندې کټ کړی و دې کې شوري کړي و آرټري مشین ته موږ قبضه کړی دی. 2 زنانه مړې دي یوه زنانه چې ده ورکه ده چې نو یو زنانه دا ده چې دا خو په خلاف پیار هم شوی دی. نو دا زنانه خو هغوی سره ژوندی لیدلې شوې ده په ګاډي کې په دغه شپه باندې په جیب کې پورکه یې چولې وه او دا مزدوران یې مطلب دی چواړی ته رخصت کړو د خپل کسان کاریګر رخصت کړ چې تاسو لاړ شئ چواړی کې زموږ څه سامان راځي سوزکي کې تاسو به هغه ریسیو کړئ 100 روپۍ ول هم ورکړي هلته به ډوډۍ وخورئ او مطلب هغه به ریسیو کړي بیا به راځئ هغوی چې هلته تللي ډوډۍ موډۍ خوړلی ډېر ټایم تېر شوی 2-3 ګنټې پکې تېرې شوي ته یې ټلیفون کړی دی چې مونږ خو دا په انتظار یو مطلب مونږ ستړي شو دا ته تاسو دا هلته انتظار وکړئ دې ورپسې بیا تللی دی په یو جیپ کې د ده یو انسیپي جیپ دی د پلار هغه مزدوران د هغوی په کول هغوی چېرې دی راغی نو زنانو سره یو فرنټ سیټ کې و بورکۍ وه ټوپۍ والا بورکۍ وه او مونږ یې شاته سیټ کې کېنو شاته سیټ کې کېنو دلته چې راغی نو مطلب مونږ ته یې دروازه شاته ته په خپله کولاو کړه مونږ راکوشو دې ځای ته رالو دغه کمره یې ده دا کمره دی دې ځای دلته یو کس دوه نور هم ناست و هغه بیا هم مونږ ټیسټ کړو تاڼه کې دي مونږ سره مصري دی ګلکار هغه سره یو شاګرد دی هغه هم ناست و نو دوی وایي چې یاره مونږ چې رالو نو دا دې ځای باندې بیا دغه اوسپنې د یخې وې اوسپنې یخې وې د دغه د حنیف الرحمن او دا د سواتې د
د زاهد حسین سره بل یو ملګری سوات دغه لا نه راغلی هم اوس په ټلیفون رابطه شوې ده په هغه باندې بیا دغه ویل کړي چې بس ما پکې پیپونه ولګول او د دې نه مخکې سار په دغه سار باندې دا مزدوران دا اوس دوی باندې دغه ځای راکړی کودایي کړی چېرې دی په زه پیپونه خښوم او جی نو دوی چې لکه راغله واپس نو بس دغه مو دوی چې موږ بس په دې کې اوسپنې پرتې دی په دې خپل یو کاریګر باندې ویلډ کړي او دې کسان دې بلې مسجد ته چې ته به سار به راشي سیمټ پکې ولګوئ سراسي اندازتن په دې کې دننه د دې لاشونو وخت څومره به شوي اندازتن دا خو بالکل ایگزیکټ دغه 7 تاریخ وره که نه جي نو 7 نه حساب وکړي نو بېګا 2 تاریخ که نه جي اکته چې میاشت دغه راځي نه دلته ښه بالکل 7 نه دی دغه 7 نه میسنګ شوي دي او په 7 دی بیا تللی دی مطلب د پاټ باندې د لوکیشن بیا لاهور کې دی یو تپوس کوم کاز د ډیت په څه شوی دی سب ریپورټ کې پته لګېدلې ده ډیت خو موږ له پوسټ مارټم راپورټ نه راغلی خو فایر آرم نشته وایي ویلي چې زباني نور لا پوسټ مارټم راپورټ روانه خو تاسو راغلی موږ به واپس شو پوسټ مارټم راپورټ نه میلاو شي خو فایر آرم نه دی وایي چې تاسو د ډز دغه پکې نشته ناسې یو تپوس اخري کوم د بونیر پولیس ماشاءالله دومره زر د هر څه ټریس کړو څومره پورې ایکسپیکټډ د نور ټایم بالي ډراپ سین په څومره ټایم کې وشي اندازتن نو ډېر زر به سر وشي په دې کې بیا هغه کال چې کم کړی بېګار شپې بیا سړی مونږ ټریس کړ کم کال کم ټلیفون نه 0301 موبایل نمبر نه کړی باجوړي په نوم هغه سړی چې کوم ویکچوال سړی هغه هم د ټریس کړ پیسل نوم یې او د دې چرغولی اوسېدونکی پلار نوم احمد خان دی د وابډا احمد خان د وابډا نه ریټایر دی برسواړی نه دا هم د سره وخت کې کاریګر پاتې دی د کلوز دغه دی نو څو هغه موږ لاس نه راغلی مقامي پولیسو په دغه کې دی ته موږ رابطه ورسره کړې وه نو هغه نه به هم انټاروګیشن کې ځکه چې دا اطلاع هغه ورکړی چې دا ډېډ باډی دلته پرتې دي یو خبره پکې چې دا راغلی نالج کې موږ انټاروګي تفتیش کې موږ د دغه شو دا کسانو چې موږ واپس د سوالی نه رالو دغه پیپ پاره مشین دی د اوبو مشین دی نو هغې ته پیپ لګېدلی او دا برنډه بنده وه نو داسې ولکه چې واش شوې وه نو موږ دې تپوس وکړو چې دا ونې هغه په خپله چېرې دا چې ته پیپ کولاو پاتې شوی نو د دې انداز راغلی چې کار واقعیت دې ځای کې شوي دي هغه مطلب بیا پیپ لګولی دی ورته اوبو باندې ثبوت په مودې پکې ځای شوی تاسو نه چې یو وړوکې شانتې تپوس کوم یو ښه بیکګراونډ مو دی په دې ډپارټمنټ کې د دې واقعاتو اثرات زموږ په دې معاشره څه د دې واقعاتو اثرات چې دا ډیر زیات یو دغه سینیس کیس دی او دا ډیر وخت نه یو ایشو تاسو ته هم پته وي دا کم خلک چې ولاړل دوی ته هم پته وي ډیر ورځو دا ایشو چلېده چې درې زنانه دي چې هغه لا پته دي د تور ورڅنګ نه تللي بیا چا وي چې په اسلام آباد کې چا وي په لاهور کې آخرکار زموږ د ابتدایي تفتیش چې کله موږ شروع کړو او دې حد ته موږ راورسېدو دا زموږ دپاره یو ښه ایفرټس دی چې ځکه چې دا که تاسو په زموږ چونکې دلچسپي په دې کیس کې ځکه وه چې د یو کور نه درې زنانه په یک وخت باندې دا ورکې شوې یو المیه د هر سړي لپاره وه یو سړی په خپل ځان باندې لکه دا دغه راولي نو هغه بیا قدرت داسې وکړه چې لکه کوم ځای کې چې جرم وشي نو قدرت یو نظام دی چې هغې کې داسې یو اثر پاتې شي چې هغه اټومیټیکلي هغه چې کوم دی نو اوپن شي او ملزم چې هغه ته سزا میلاو شي اوس دا دوه زنانه چې دلته خښې شوي دي یا دغه شوي دي که تاسو وګورئ دا ټول سامان چې زه تاسو د بجلۍ وینئ یا د اوسپنې سامان وینئ نو چې یو سړی کوي نو دا ټول د الله قتل ته په نظر دی ته زه ګورم که دا سیخ دی که دا سټکې دی او که دا بل څیز دی دا بل څیز دی نو دا هم په دې ځای باندې شاید چې په دې ځای دا خو به هله دغه کېږي اوپن کېږي چې کله ملزم ګرفتار شي او هغه مونږ انټاروګیټ کړو نو بیا به پته ولګي چې آیا دا زنانه په دې ځای قتل شوي دي یا دا بل ځای قتل شوي او دلته راوړي شوي دا دوه روحونه د دې نه علاوه زما د انسپکټر صاحب دا خبره وکړه چې یاره دلته پیپ استعمال شوی دی د هغې چې کوم بلیډینګ د هغې نه شوی یا بل داسې دغه اثرات هغه چې کوم دی نو واش شوي دي نو د دې واش یاره دې دا خو نه شو ویلی خو اندازه داسې کېږي چې یاره دلته په دې ځای دا واقع شوې ده او نایټ ټایم کې غالبا چې دا وشوي شپږو نه والي تر 9 بجو دغه ټایم کې شوي نو اوس عام دغه خو دا دی د ریکارډ مطابق د ټریول ریکارډ د هغوی چې کوم دی دا یو نارینه یوه زنانه د هلک نه حنیف الرحمن نوم دی او دغه زنانه نه عایشه نوم دی دا لاپته دي دا تلي دي او شاهین بیګم او حفصه دا چې کوم دی نو قتل کړی شوي دي اوس موږ به داسې کوو که فرض که دوی واقعي ملیشیا ته تلي یا په ملیشیا کې یا په انډونیشیا کې یا دغه نیبر کم کنټریز چې دي یو بل سره
نو موږ به دا کوشش کوو چې د دې ریډ وارنټ پالو او په انټرپول په ذریعه به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی ولې چې زمونږ د بونیر خو جو هم دغه دا دی چې زمونږ زیات بونیر خلک چې نو دا په ملیشیا کې دی اول ته د حکومت سره هم داسې خلک شته چې هغه حکومت سره خپل انټرست ساتي او د هغې سره میلاویږي نو انشاءالله چې دا ملزم به موږ ډېر زر ګرفتار دا چې قدرمنو کتونکو زه چې په کوم ځای ولاړ یم لږ په کیمره به دا ځای والو دلته اندرپایي لګېدل او تقریبا 9-10 فوټ خو به وي 9 فوټ ځای کنسته شوی دی په هغې کې دننه بیا ټیک شو په هغې کې بیا دننه نور ځای کنسته شوی دی او هلته ډېر شی ورځې 2 زنانه پرتې وي او دوی هغه لاشونه برآمد کړي دي یوه زنانه چې دا هغه میسنګ ده زه بس د دې پروګرام په وساطت دا یو میسج ورکوم یو خو دا زما سره ولاړ دی پولیس ډپارټمنټ ضلع بونیر له داد ورکوم چې ماشاءالله ډېر ایکټیو کردار دی بلکې پرو ایکټیو کردار دی دویم دا چې دا پښتنو ته دا میسج ورکوم چې لږ خپل ځان ته سوچ وکړو مونږه لږ خپل چاپیر چول ته سوچ وکړو مونږ له دا سوچ ضروري پکار دی چې دا مونږ په کم طرف روان یو د دې ټولو قصو مطلب څه دی د دې فایده څه ده الریډي یو شدید کرایسس په مونږ او په دې وطن دی پکار ده چې مونږ د داسې قسمه واقعیاتو نه او د داسې قسمه انوالمنټس نه ځان وساتو ډېره مننه جي